په امریکا کې د اقتصاد یوه توره څهره شته چې نه په راپورونو کې ذکر شوی او نه هم مالیه ترې اخیستل کېږي چې ورته وایي تور اقتصاد. د انویسټوپیډیا د راپور له مخې د امریکا تور اقتصاد د کورني ناخالص تولید د 6 څخه تر 12 سلنه جوړوي. یعنی د امریکا تور کاروبار د 1.5 څخه تر 1.7 ټریلیونه ډالرو پورې بیه لري چې نور باندې دولت مالیه اخلي او نور باندې دولت کنټرول لري. د امریکا دا په پراخه بیه تور اقتصاد یوازې یوې برخې ته شامل نه دی. په دې کې د مخدره موادو قاچاق، د پټو وسلو راکړه ورکړه، د غیر قانوني مزدورانو مزدوري او د انټرنیټ له لارې د غیر راجستر شویو مالي تادیات شامل دي. د امریکا د اقتصادي تحلیل دفتر BAA.Government د څېړنې له مخې چې په 2019 کال کې ترسره شوې وه د امریکا پټ اقتصادي بازار 130 میلیارد ډالره کښته او پورته کوي چې دا اندازه پیسې د ځینو کوچنیو هیوادونو د GDP څخه هم زیات دي. اقتصاد پوهان وایي چې د تور کاروبار دا بازار د دولت د مالیې عاید کموي، رسمي کاروبارونو ته زیان رسوي او په جریان کې د پیسو شفافیت ته زیان رسوي. امریکا د نړۍ له تر ټولو مخکښو اقتصادي هیوادونو څخه ده، خو د امریکا په تور بازار کې د پیسو دا اندازه موږ ته دا راپه ګوته کوي چې حتی پرمختللي اقتصادي هیوادونه هم د تور بازار څخه برخمن دي. خو په یاد ولرئ اقتصاد پوهان او د رسنیو څېړونکي وایي دا یوازې رسمي ارقام دي. هغه ارقام چې لا هم له رسنیو او له رسمي ارقامو څخه پټ دي کیدای شي تر دې څو چنده زیات وي.